अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम خوږو کتونکو السلام علیکم زه میا شاه حسین یو ځل بیا تاسو سره د پروګرام خان د به ضرور سره په سردریاب کې حاضر یو او دلته موږ د راتلونکو مېلمنو نه تپوسونه کوو او کامن سنس تپوسونه به کوو نو چېرته ځئ موږ سره اوسئ السلام علیکم ملګري ستاسو نوم څه دی او کوم ځای نه راغلي وعلیکم السلام زما حیات الله نوم دی د شیخ کلي اوسېدونکی یم شیخ کلي اوسېدونکی او دلته راغلی په کول نه خرڅوي ښه تا نه یو تپوس کوم یو تنګ پل دی که نه په هغې یو ټایم کې په یو ګاډی تېرېږي ټیک شي که نه د یو سایډ نه د یو طرف نه یو غټ ټرک را روان دی پوه شي د دویم طرف نه پلین کوچ والا را روان دی دا دواړه په دې پل باندې څنګه په یو وخت تېرېږي یاره ټرک خو غټ دی په اتنګ پل نه تېرېږي او پلین کوچ خو بتلی شي پلین کوچ بتلی شي نو څنګه به دا دواړه تېرېږي ستا په خیال نو ټرک خو په هم نه شي ځکه چې پل تنګ دی نه پل تنګ دی اوکې ډېره مننه تھینک یو کوچ ورسره نه دی که نه او ټرک والا دی ګوره ټرک ورسره دی دی درته یم یو پل دی په هغې باندې په یو وخت کې یو ګاډی تېرېږي ټیک شي که نه یو ګاډی په یو وخت کې تېرېږي یو طرف نه غټ ټرک را روان دی دویم طرف نه پلین کوچ والا روان دی دواړه په یو وخت څنګه تېرېږي دا ټرک والا خو صحیح د ټرک کې را روان دی خو دا پلین کوچ والا را روان دی پلین کوچ خو نه دی که نه دا به څنګه تېرېږي نو دا به خو تېري او پیدل دی که نه ټرک به تېر شي اوکې مهرباني نوم څه دی د کوم ځای نه راغلي والله چې هغه نه راغلي شیرو جنګی نه او والله بس دلته موج میله ده بس دغه کوو ستاسو نوم څه دی زما ظهور ظهور ته څه کار کوې زه خو والله کار روزګار نه کوم بس چکرې دي والله ګرځو را ګرځو چکرې لګي صرف چکرې لګي او چکرې لګو ګډ یو تپوس درنه کوم ښه ټیک شي که نه یو تنګ پل دی پوه شوې که نه او په هغه پل باندې یو وخت یو ګاډی تېرېږي ټیک شي که نه د یو طرف نه غټ ټرک را روان دی بل طرف نه پلین کوچ والا را روان دی دې دواړه به په دې پل باندې په یو وخت کې څنګه تېرېږي بس سوچ وکړه خیر څه وکړي دواړه یو ځای تېر شي روانې دي بس که نه اوبه نه بیا وره یو تنګ پل دی پل یو وخت کې په یو ګاډی تېرېږي ټیک شي که نه د هغه طرف نه غټ ټرک را روان دی دې طرف نه پلین کوچ والا روان دی دې دواړه په دې پل باندې څنګه تېر شي دوی څه وکړي دواړه په یو وخت باندې تېر شي په دې پل احتیاط پکې احتیاط پکې ورله پکار چې دیم سلو شو پلین کوچ ورله پکار چې دیم سلو شنه دوانه چې سلو وینو خپل کې وړي چې پول کولو وینو وړي چې پول کولو نه وي نو دې بودري کې دابل برابر دابل بیا و دا پول چې کنه را څنګه دی کنه دې باندې یو ګاډي نشیتلې نه دوی سو کې کنه دا یو بودري کې دابل وړي چې دابل تیر شي دابل بیا راشي تاسو ډیر من نشي تیر څنګه نو پول ورکوټ دی او چې ټرک هم راشي او پلین کوچ هم راشي نو دوی بس کوي نو بس رش به جوړېږي که رش به جوړېږي نه دوی بس کوي چې دا تیر شي بدی به یو وخت ریورس لګي نو نشي یو به ریورس لګي ډېره مننه تھینک یو ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه راغلی زما محمد اماد نام له درخانې نه راغلی څه کار کوئ زه مخکې سپیر پارټ کار کوم سکویټه کې پیش شاړه ده سکویټه کې درته وایي که نه یو موټر سایکل باندې یو کس روان دی هغه اکسیډنټ وکړي د موټر سایکل لایټ چې کوم دی هغه ته بالکل کټ شي لاندې ولوېږي که نه د هغې باوجود هم هغه مړ کېږي او بندېږي دا ولې وجه سره چې مکمل سیستم ختم شي که نه بیا هم هغه مړ کېږي او بندېږي د دې وجه سره چې دغه شي جدا شي که نه تار مار لګېدلی دي یو چې تار لګېدلی هغه باډۍ لږ ورسره دا ټچ کېږي که نه دا باډۍ سره کرنټ کوي سره پیچونه لګېدلي دي د هغې د وجې باوجود هغه کرنټ استعمالوي پوه شي دا د بیټرۍ وجې کرنټ نه ورکوي پوه شي نو دا څه وجه ده چې دا مړ کېږي او بندېږي چې ښه چې پروز وي هغه بیا نه مړ کېږي او نه بندېږي پیسې خو بیا ختم شي بیا ختم شي ډېره مننه مهرباني یو بیټرۍ سره کنیکټ دی که نه دا د یو خو دغه موټر سایکل سره تعلق نه دی چې جنګېدو سره بیټرۍ نه دی تیز تلل خو موټر سایکل ولاول پکار نه پکار نه دي که نه بل سپیډ خو نه دی پکار بله دا چې لیټ دی پرېوځي نو موټر سایکل والا خو مشکله ده که بچ شي چې اکسیډنټ وشي صحیح ډېره مننه بیک لیټ خراب وي که نه څنګه به خراب وي خراب دا وغیره کنیکشن خراب وي یا لایټ وایرنګ شارټ وي دا مسله وي اوکې ډېره مننه تھینک یو مړ کېږي او بندېږي وجه سره موټر سایکل نه لایټ وغورځېږي موټر سایکل نه لایټ وغورځېږي د اکسیډنټ په وجه هغې باوجود هم هغه مړ کېږي او بندېږي دغه لایټ دا څه وجه کېدی شي دا اشاره لګېدلې اشاره لګېدلې ډېره مننه ستاسو نوم څه دی ذبیح الله ذبیح الله څه کار کوئ زه شوبه کې سپیر پارټ والا سپیر پارټو کار کوي او دلته راغلی سردریاب ته جی مخکې چېرته راغلی که نه نه ولې نه یم راغلی
او راځم نن د چټي وا نن می چټي ده جمعه په جمعه می چټي نو بس الکان مرګري وای راځي تنگ شوی چکر وو کنه بس ذکر راشو درته وای چې یو کامن سنس تاسو د کوم سمندر په منځ کې سړي د سمندر په منځ کې څه دي بس والله سبب ویسو یار سمندر په منځ کې څه دی نه سمندر منځ کې دلته خو هیڅ نشته نور کې میانی بس میان په کوم ځای کې کراچۍ کې وشته او دغه کې شته څه ورته وایي بل به کوم ځای یاد کړو یار اوس موږ ډېر نه ګرځېدلي جي کراچۍ ته تللي که نه ډېره مننه مهرباني ستاسو نوم سره کوم دی نه راغلی محمد جان مې نوم دی او راغلی خو د پېښور نه یم جي څه کار کوئ زه خو سټوډنټ یم او ټیچینګ هم کوم ایشیا ماډل سکول د څه شي سټوډنټ یې او څه شي ټیچ کوې زه خو ما خو بي ایس وکړو او اوس زه د دغه سټوډنټ ټیچینګ کوم میتھس ټیچ کوم ایشیا ماډل سکول کې جی جی ټیک او دین علاوه یو کامن سنس تاسو نه کوم ټیک جی 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 درته چې سمندر په منځ کې سي سمندر په منځ کې یو ټکی دی نون نونی ډېره مننه محسن څه کار کوئ زه سم نه کوم سکول ته ځو راځم سم کې سبق وایي 10 کې جی 10 کې دا راته وایه که نه چې کامن سنس تاسو ته سوچ وکړو بیا ماله جواب راکړه سمندر په منځ کې صحیح اوبه د اوبو نه علاوه صحیح کبان وي کبان نه علاوه بس سمندري ځناور وي ډېره مننه عمران د کوم دین راغلی سړېرو نه راغلی سبق دی ویلی که نه نه بیخي نه دا راته ووایه که نه سمندر په منځ کې صحیح مایانی که نه صحیح پکې صرف میانی نور څه نه نور څه سوچ وکړه نه څه سمندر په منځ کې صحیح پته نه لګي نو میانی وګه صرف میانی اوکې تاسو نوم سره کوم دین راغلی ما د پېښور نه او اسد شیر ممنون دی اسد شیر ته څه کاروبار کوي سپیر پارټس درته وایه که نه یو کامن سنس تاسو نه کوم سمندر په منځ کې صحیح سمندر په منځ کې هو کبانی که نه صحیح کبان نه علاوه نور څه دی ولې نه صحیح بس مخلوقي ځناوري ځناوري که نه اوکې مهرباني ملګري ستاسو نوم دی د کوم ځای زما امجد نوم دویم د سردریاب سردریابې څه کار کې زه خو دلته کله سپلی پالش کوم کله ګاډي ځم کله کبان هوټل کې کار کوم اورې سبق دی ویلی که نه او سپارې سبق مې ویلی اسکول مې نه دی ویلی شاباش سپارې سبق دی ویلی دا راته وایي چې سمندر په منځ کې څه دي سمندر په منځ کې کښتۍ صرف کښتۍ د هغې نه علاوه نور څه دي دې نه علاوه میان دي پکې څه میان دي پکې ډېره مننه شکریه ستاسو ملګري نوم سره د کوم ځای نه راغلي زمونږ څلور کسان صدریاب له چکر له راغلي او چترال نه راغلي ستاسو نوم سره زما نوم عبید الرحمن دی او زما سره درې څلور کسان دي ظفر احمد فضل رباني امیر خان تاسو کار کوئ زه فی الحال دبۍ کې یم بهر یم زما د درې څلور ورځې پس فلایټ دی ما د مرګرو سره چکر له دلته راغلی و چې د صدریاب وینو راوینو مخکې سردریاب ته راغلی که نه دا پهلا ځل دی څنګه ځای دی سردریاب یاره ډېر ښکلی ځای دی ډېر مزهدار ځای دی خلک پکې انجوای کوي موږ هم انجوای دپاره راغلي د مایان دپاره راغلي وم دقسې یو کامن سنس تپوس درنه کوم سمندر په منځ کې صحیح سمندر په منځ کې جزیره به نو نور څه به صرف جزیره به که نور به صحیح نور به صحیح نو ستا په خیال نور څه به نه جزیره به صرف نو څه خبرې نو اوکې تھینک یو سمندر په منځ کې څه دي سمندر په منځ کې اوبه دي د هغې نه علاوه نور څه دي هغې نه علاوه پکې کاڼې پکې شته مهۍ پکې شته دي نور جوهرات پکې شته دي ډېره مننه که نه چې سمندر په منځ کې څه دي د سمندر په منځ کې کبان نه علاوه نور څه دي بس ډېر ځناور پکې دي غټ دریابونو کې هر یو شیز پکې شته ډېره مننه السلام علیکم ستاسو نوم سره ملګري د کوم ځای تاسو زما رحمت الله نوم دی او د دې دریاب اوسیدونکی یم څه کار کوئ موږ دلته د میانو کار کوو میانو کاروبار چلیږي که نه یاره څه نن سبا څه ډېر فن نه کوي لکه یو کامن سنس تپوس درنه کوم ټیک شه که نه دا راته وایه چې یو تنګ پل دی که نه چې په هغې باندې په یو ټیم کې یو ګاډی تېرېږي ټیک شه که نه د هغه طرف نه یو ټرک را روان دی پوه شوې که نه دې طرف نه یو پلین کوچ والا را روان دی نو دا دواړه به څنګه تېرېږي په دې پل باندې
یاره ګران شان دی یا نو خیر ته څو کې دا دواړه به تیریږي خو دوی به څه طریقه به کوي چې دوی دواړه تیر شي چې پل تنګ دی او دا غټ ټرک را روان دي نو خامخا یو ګاډی به ایساریږي لکه غټ ګاډی به ودرېږي یا به راکوټې ګاډي یو راوړي نو بل به بیا خامخا لکه دغه طریقې یو به ودرېږي بل به وړي اوکې نشي تېرېدلی نو ګوره ټرک غټ ټرک دی دې طرف نه خو پلین کوچ والا دی که نه دا به څنګه تېرېږي نو هلته هغه طرف ته غټ ټرک دی او دې طرف پلین کوچ والا دی او پل دی نو به دا یو به صبر کوي نو صبر به کوي په یو ټایم باندې دواړه نشي تېرېدلی یاره جي پل تنګ دی نو په یو ټایم به دواړه نشي تېرېدلی ډېره مننه کوم جی مهرباني ستاسو نوم سره کوم ځای راغلی اشتیاق افریدي مې نوم دی او حیدرآباد پېښور نه راغلی یو څه کار کوئ زه خو سټوډنټ یم آرکیټیکچر او بس راغلی وو چکر ته راغلی وو دی خو را چکر شو جمعې ورځ وه زه چکر به وو کبان مبان به وخورو انجوایمنټ کول او انجوایمنټ ته راغلی یو بس کامن سنس شته که نه کامن سنس میبي وي میبي زه یو تپوس نه کامن سنس کو ها ټیک شي که نه یو پل دی پوه شو تنګ پل دی پوهېږې نه په هغې باندې په یو وخت کې یو ګاډی تېرېدی شي پوهېږې په خبره که نه هغه طرف نه یو غټ ټرک را روان دی دې سایډ نه پلین کوچ والا روان دی دې دواړه څه وکړي چې په یو وخت باندې په دې پل باندې دواړه تېر شي په یو وخت باندې نو دا سوال خو په دې سوال کې څه چل شته دی خو نو چل یې راته ووایه څه چل دی چل ورته سوچ پې کوم نو پل دی او پل باندې دی خوا نه ګاډی روان دی اخوا نه غټ ټرک دی فلینکوش بیا درته یو تنګ پل دی تنګ یو وخت کې په یو ګاډی تېرېږي که نه ټیک شي که نه د هغه طرف نه یو غټ ټرک را روان دی دې طرف نه پلین کوچ والا روان دی دې دواړه په دې پل باندې په یو وخت کې څنګه تېر شي او که نه نو دا خو سوال دی چې پل تنګ دی نو څنګه تېر شي زه مې چې په دې تنګ پل باندې دواړه په یو وخت کې څنګه تېر شي نو بس یو به ودرېږي ورته او بل به پې تېرېږي نو او چې که را روان شوي په پل باندې یا راغلي نو بس بیا به څه ووایو نو بیا به ریورس ګیر لګي او والله ریورس ګیر به لګوي نو نور په اوکې تھینک یو ویری مچ یو به ګزاره کیږي او بل به پې تېرېږي نو یو به ګزاره کوي بل به پې تېرېږي ډېره مننه تھینک ملګري نوم څه د کوم ځای نه راغلي زما نوم دی مزمل خان او موږ جمرو سیمې نه راغلي یو او تاسو څه کار کوئ زه خو فلحال سټوډنټ وم مخکې اوس بس کوالیفاید شوی یم اوس جاب ماب نه کوم داسې جاب لسي یو کامن سنس تپوس ته نه کوم ښه یو تنګ پل دی که نه چې په هغه پل باندې په یو وخت باندې یو ګاډی تېرېدی شي پوهېږي که نه یو طرف نه غټ ټرک را روان دی پوه شوې بل طرف نه پلین کوچ والا روان دی دې دواړه څه وکړي چې په پل باندې په یو وخت باندې دواړه تېر شي نو بس یو به ورته ویډ کې بیا به یو راځي بیا به چې کله هغه تېر شي بیا به بل تېر شي بل به تېر شي ډېره مننه شکریه په یو وخت کې به څنګه تېرېږي یو به ودرېږي او چې یو تېر شي نو بیا به بل تېرېږي لږ سوچ پې وکړه یو غټ ټرک دی بل پلین کوچ والی دواړه به څنګه تېرېږي نو چې دواړه پې نشي تېرېدی نو څنګه به پې تېرېږي یو به ودرېږي او یو به ډېره مننه شکریه کاکا ستاسو څه نوم دی زما نوم شفیع الله خان او تاسو د کوم ځای مونږ خو چې مردان جانډۍ دلته چکر راغلی او چکر راغلی و دلته راغلی و جی جی او څه کاروبار کوئ ما خو خپل ځمکه دی او 50 تجربه جی بس هغه مې زمیندار له ورکړی هغه سمبالو یو تپوس درنه کوم ښه یو پل دی که نه تنګ پل دی پوه شي که نه کاکا یو ټایم کې په یو ګاډی تېرېدی شي ټیک شي که نه د هغه طرف نه یو غټ ټرک را روان دی دې طرف نه پلین کوچ والا روان دی نو دې دواړه به څنګه په دې پل باندې په یو وخت باندې تېر شي په دې نشي یو به ودرېږي که نه یو به دې غاړې ودرېږي نو هغه بل به د هغه غاړې نه راشي نو هله به چې کوم دی نو دی کراس کېږي په یو وخت دواړه نشي نه چې په یو وخت دواړه نشي تنګ پل باندې څنګه دواړه ځي ګوره یو پلین کوچ والا دی که نه یو پلین کوچ والا ټیک شه او هغه وخت کې ټرک دی دغه مخې نه ټرک دی نو په یو وخت کې دوی دواړه نشي تېرېدی نشي تېرېدی نه چې یو به ودرېږي هغه غاړې ته خامخا به ودرېږي ډېره مننه کاکا جي شکریه دا خو ناممکنه ده چې یو به ویټ کوي الریډي خبره ده نو په یو ټایم خو چې دواړه نشي تېرېدی دا خو ناممکنه غوندې خبره ده چې نه څه وکړي څه مطلب څه خو به کېدی شي پاکستان ګوره نن سبا ډېر په ترقۍ دی که نه څه ترقي شوې ده مطلب دوی څه استعمال کوي کوم سکیل استعمال کوي چې دواړه په یو وخت باندې په دې پل تېر شي لږ سوچ سمټ سره جواب را یاره دی چې دې کې خو چې څه شی به استعمالي چې وپې تللی نه شي نو بیا خو څه به کوي یو به ویټ کوي الریډي خبره ده او بل چې تېر شي هغه نه بعد به داسي اوکې تھینک یو بس چرکینو لاول نه خو چې له اشاره ورکړه خو صحیح ده که ور یې نه کړله نو بس بیا د هغوی دواړه خپل منځ کې بیا به مشکل دی دا ځای به بس بند دي نو بس نور به پسې شاته ودرېږي به بلا شی به مهرباني کتونکو دا زموږ نننی پروګرام خاندې به ضرور زموږ سپاټو سردریاب یقینا دا پروګرام به تاسو کتلی دي نه به تاسو خوند اخیستی او د دې خوندور جوابونه به تاسو اورېدلي وي
دی وخت کې موږ دا پروګرام ختمو او ان شاء الله یو بل پروګرام سره به تاسو په خدمت کې موږ حاضرېږو. ډېره زیاته مننه. شکریہ.